النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو شپږ اویا مبارکې آیې لري. تاسې تلاوت او پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو له خپل هغه رب نه ویریږئ چې هغه تاسې له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځته راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډېر نارینه او ښځې خواره کړل. له هغه خدای نه ویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوۍ او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډیره لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. که تاسې ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونه شئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسې خوښیږي له هغو څخه له دو دریو یا څلورو سره نکاح وکړئ. خو که له تاسې سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونه شئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسې ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ
داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویریږي او رښتیا وینا وکړي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګیډې له اوره ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ او جن اور ته ورننوځي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د دوه ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده. که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نه وي او وارثان همدا مور او پلار وي نو مور ته د دریمه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي. دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي. تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې د مور پلار او ستاسې له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی. دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی.